دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې حالت بیړنی اعلان شوی ده. تازه ولسی جرګی د عامې روغتیا تورنه کړه او ډیر سخت ورته غوسه دي. ولسی جرګه ولې ویلي چې دوی بې ظرفیته او غیر مسلکي خلک دي. ملګرو راځئ دغه جنجال ولې رامنځته شو دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وايي د کرونا وایروس 15 تازه پیښو په ثبتېدو په هیواد کې په دې وایروس د اخته کسانو شمېر 14 ته رسېدلی ده. خو د ولسي جرګو غړي د کرونا وایروس د وضعیت په اړه ځانګړې ناسته کې دا شمیرې دروغ بللي دي چې په وینا یې رښتینې شمیرې تر دې ډېرې لوړې دي او عامې روغتیا وزارت ته ډېر سخت غوسه شول. په هرات ولایت کې چې له ایران سره ګډه پوله لري او هره ورځ زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته د دې ولایت له لارې راستنېږي، په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 3 ښودل شوی دی. په سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکنډي ولایتونو کې هم یوه پیښه ثبت شوې ده. ویل کېږي تر اوسه د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس 206 مشکوکې نمونې ارزولي او پاتې منفي دي. په افغانستان کې ډیری په کرونا وایرس اخته کسان له ګاونډي ایران افغانستان ته راستنه شوي او یا له هغو کسانو سره په اړیکه کې وي چې له ایران راستنه شوي دي. ولسي جرګې په هیواد کې د کرونا وایرس د په تړاو د روان وضعیت په اړه ځانګړې ناسته جوړه کړې وه چې د عامې روغتیا کډوالو چارواکو او د قبایلو سرحدونو چارو وزارت وزیران او چارواکي ورغوښتل شوي وه. د ولسي جرګې په دې ځانګړې ناسته کې د کډوالو چارو وزیر سید حسن عالمي بلخي وویل هره ورځ له ایران تر 15,000 افغانان له ایران راستنېږي. د ولسي جرګې غړي حبیب رحمان پیدارام د عامې روغتیا لخوا د کرونا وایرس اعلان شوی او اعلانېدونکي شمیرې له شکه ډکې وبللې. نوموړي وویل عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس په اړه دروغجنې شمیرې خپروي او اصلي شمیرې له خلکو پټې ساتي. خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزي په ځواب کې وویل موږ ولې دروغ وایو، دا مسله د یو او بل په ملامتولو نه حل کیږي، دا یوه نړیواله پدیده ده. تېره ورځ د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه د هڅو په لړ کې افغان حکومت د راتلونکي څه باندې یوې میاشتې لپاره ټول پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه وتړل او هغه چې نه دي پیل شوي تر هغه مودې پورې وځنډول. له دې وړاندې افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې چارواکو ویلي وه چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سږ کال په دغه ولایت کې نوروز جشن نه جوړیږي. د هر لمریز کال په لومړۍ ورځ بلخ کې نوروز جشن جوړیږي چې پر څرنګلورو ولایتونو سربیره له کابل او نورو سویلي او ختیځو ولایتونو هم خلک ورځي. افغانستان کې اول ځل کرونا په هرات ولایت کې تشخیص شوه چې له ایران سره پر پوله پروت دی او د ایراني چارواکو په خبره هلته تر 10,000 ډېر کسان کرونا نیولي او له امله یې 600 زیات مړه شوي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بله ویډیو مو په لوی رب سپارم.